چې کله دغه مجوسی مړ شلو نو د بزرګ په خوب کې څه کړلو چې الله جل جلاله ورته یو ډېر لوی مقام او مرتبه ورکړې ده او هغه د جنت په نعمتونو کې ګرځي د جنت هر قسم نعمتونه ورته الله جل جلاله ورکړي دي دا بزرګ ورته حیران شو وایي ته خو مجوسی او بیا په دې جنت کې څه کې ته خو د اور عبادت کې ته خو مشرک نو د جنت ته څنګه راغلی دا مجوسی ورته خپله واقعه وویلې یو ځلې زما زوی هغه مجوسی و هغه د مسلمانانو یعنی د ستاسو چې دا کم مبارکه مهینه او میاشته ده په دې رمضان شریف کې کل عام خوراک کولو چې ما په هغې باندې خپل زوی ورټلو چې تاله مناسب نه دي په دې ورځو کې مسلمانان روجې نیسي او تا په دې کې خوراکونه شروع کړي دي او کل عام خوراک کې په دې باندې ما د خپل زوی ورټلو چې دغه عمل الله جل جلاله ته دومره خوښ شو دونه ورته خوښ شولو چې الله جل جلاله په آخري وخت کې ما ته کلمه د شهادت نصیب کړله نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد ډېر محترم ورونو رمضان شریف ته الله جل جلاله یو ډېر لوی فضیلت ورکړی دی او دونه فضیلت یې بس دی چې په دې قرآن مجید په دې مبارکه میاشت کې نازل شوی دی یقینا چې دا میاشت د برکتونو د رحمت او د مغفرت والا میاشت ده په دې میاشت کې الله جل جلاله خپل بندگانو باندې د خپل رحمت په شان د باران راوري د خپل ټولو بندگانو بخښنه پکې کوي او خپل بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي کم خلکو چې د رمضان مبارک قدر کړی دی الله جل جلاله هغوی یو لوی مقام او یو لوی مرتبې ته رسولی دي اگر که هغه په یو لاندې مرتبه کې ولنی او کومو کسانو چې د رمضان شریف بې قدري کړې ده اگر که هغه په یو لوی منصب باندې ولنی خو الله جل شانه د هغې نه لاندې مرتبې ته راغورځولی دی د رمضان شریف د دې قدر په باره کې مې اوس مې یو کتاب کتو په هغې کې یوه ډېره عجیب واقعه ذکر کړې وه هغه واقعه داسې ذکر کړې وه چې یو وخت داسې و چې د مسلمانانو ډېره زیاته غلبه وه او چې کوم ځای کې په هغه ټیم کې دا مجوسیان او دا مسلمانان دا به ګډ وډ اوسېدل لیکن د مجوسیانو د کافرانو څه زور نه و نو هغوی به هم د رمضان مبارک د میاشتې ډېر زیات قدر کولو یو ځلې د یو مجوسي زوی هغه ښه په جار یعنی کل عام هغه خورا څښاک وکړلو د رمضان مبارک په میاشت کې دې باندې چې کله مجوسی خبر شو مجوسی د خپل زوی ډیر زیات اورټه وی تا ته پته نشته چې دا د مسلمانانو د احترام والا میاشت او تا ته پته نشته چې په دې میاشت کې مسلمانان روجې نیسي او ته کل عام خوراکونه کوي په دې باندې چې د خپل زوی به انتهایي اورټلو په دغه محلې کې یو بزرګ هم اوسېده چې کله دغه مجوسی مړ شلو نو د بزرګ په خوب کې څه کړلو چې الله جل جلاله ورته یو ډېر لوی مقام او مرتبه ورکړې ده او هغه د جنت په نعمتونو کې ګرځي د جنت هر قسم نعمتونه ورته الله جل جلاله ورکړي دي دا بزرګ ورته حیران شو وایي ته خو مجوسی او بیا په دې جنت کې څه کې ته خو د اور عبادت کې ته خو مشرک نو د جنت ته څنګه راغلی دا مجوسی ورته خپله واقعه وویلې یو ځلې زما زوی هغه مجوسی و هغه د مسلمانانو یعنی د ستاسو چې دا کم مبارکه مهینه او میاشته ده په دې رمضان شریف کې کل عام خوراک کولو چې ما په هغې باندې خپل زوی ورټلو چې تاله مناسب نه دي په دې ورځو کې مسلمانان روجې نیسي او تا په دې کې خوراکونه شروع کړي دي او کل عام خوراک کې په دې باندې ما د خپل زوی ورټلو چې دغه عمل الله جل جلاله ته دومره خوښ شو دونه ورته خوښ شولو چې الله جل جلاله په آخري وخت کې ما ته کلمه د شهادت نصیب کړله او د دنیا نه سره د ایمان لاړم محترمه سوچ وکړئ چې دا د چا حال دی دا د هغې کس حال دی چې هغه یو مجوسی دی یو کافر انسان دی خو هغه د رمضان شریف قدر وکړو چې کله د رمضان مبارک قدر وکړلو ګوره الله جل جلاله هغه ته ایمان ور نصیب کړلو
نو که موږ او تاسو هم د رمضان مبارک هغه صرف د رمضان شریف قدر وکړو، الله تعالی ورته دومره لوی انعام ورکړو چې ایمان یې ورنصیب کړلو. نو بیا تاسو وکړئ هغه کسان چې په دې میاشت کې په شوق سره روژې نیسي د هغوی به کم اجر وي، اندازې تاسو لګوئ. او هغه کسان د هغوی په خال باندې هم له شان سوچ وکړئ کم چې د دې میاشتې بې قدري کوي، یعنې د دې میاشتې چې دا کمې روژې دي د هغې لحاظ نه ساتي، د هغې خیال نه ساتي، د هغوی به کم قسم عذاب او کم قسم سزا وي، هغه هم د دې نه تاسو اندازه ولګوئ. بس دا ډیره مبارکه میاشته په موږ او تاسو باندې رااله. نو یاره پکار دی چې دا مبارکه میاشته موږ عباداتو کې تیر کړو، ذکر اذکار، کله ذکر اذکار، کله تلاوت، کله دعاګانې، کله چې کوم دی هغه نوافل کول، نو په دې کې تیر کړو، بلکې په لهو لعب کې دا میاشته موږ چېرته کې تیر نه کړو. الله جل جلاله د موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي.